ملګرو راځئ چې له اسماعیل یون یې واورو. تاسو پوهیږئ چې دوی ولې طالبانو ته ورغلي او هلته څه کوي؟ آیا دوی حکومت لیږلي او که کومه بله خبره ده؟ راځئ چې د اسماعیل یون له خپلې خولې څخه واورو چې دی څه وایي. د لړم میاشتې پر 18 نیټه مو له یو شمېر افغانانو سره قطر ته سفر وکړ. د سفر اصلي هدف سوله وه. د طالبانو د سیاسي دفتر او د بیلابیلو کمیسیونونو د مشرتابو له اکثره غړو سره مو 15 ورځې متواترې ډلهییزې او انفرادي خبرې اترې وکړې. خبرې ګرمې، نرمې، خوږې او ترخې ټولې پکې تبادله شوې. د نظرونو اختلاف، تضاد، ټکر او اتفاق ټول پکې محسوس و. خو د خوند او پند خبره پکې دا وه چې دا هر څه پکې د دواړو غاړو لخوا په پوره منطق، زغم او درک سره تبادله شول. له دې خبرو موږ دا نتیجه واخیسته چې که څه هم د ډاکټر محمد اشرف غني په مشرۍ د اوسني حکومت او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ د نظریاتو زیات واټن شته، خو دا واټن دومره هم نه دی چې هیڅ حل لاره ونه لري. یو سړی هغه وخت عادلانه قضاوت کولی شي چې د طرفینو نظرونه په دقت واوري. طالبان چې اوس د منطق په کومه پوړې ولاړ دي او د خپل ثابت دریځ ترڅنګ د زغم او منطق کومه تجربه شوې روحیه لري، له دې څخه باید اعظمي ګټه پورته شي. دلته حکومت هم باید له هوایي دهلیزونو او شعاري دیموکراسۍ څخه د ځمکني واقعیتونو درک ته راښکته شي. نو بیا دواړه لوري یو بل ښه درک کولی شي. زموږ د سفر یوه موخه هم دا وه چې د طرفینو د نه عملي کېدونکو غوښتنو کچه په نرمۍ او منطق سره راټیټه شي چې دا کار په پای کې لوی تفاهم ته لاره هواروي. په قطر کې د طالبانو مشرتابه او ټولو غړو څخه مننه کوو چې هم یې زموږ ټولې خبرې په پوره زغم واورېدلې او هم یې له افغاني دود سره سم زموږ درنه میلمه پالنه وکړه. د طالبانو مشرتابه په لسو هغو برخو کې موږ ته لیکلي وضاحتونه راکړل چې زموږ د هیوادوالو د ننني او سباني ژوند برخلیک ورسره تړلی دی. دا وضاحتونه به د یو خبري کنفرانس له لارې ولس سره شریک کړو. بیا به هڅه وکړو چې د حکومت له مشرتابه سره هم خبرې اترې وکړو او د خبرو دا لړۍ له نور افغانانو سره تر هغه بریده وغځوو چې بین الافغاني مذاکراتو او لوی تفاهم ته لاره هواره کړي. د دې خبرې یادول هم ضروري ګڼو چې موږ د هیڅ چا په پلوی او د هیڅ چا په استازۍ دا خبرې نه دي پیل کړې. موږ افغانان یو او د نورو ټولو افغانانو په توګه مو دا حق خوندي دی چې د خپل هیواد برخلیک په ټاکلو کې تر خپله وسه خپل مسؤلیت ادا کړو. له طالبانو سره خبرو اترو موږ ته دا هیله پیدا کړه که غر هم څومره لوړ دی خو پر سر یې لاره شته. له طالبانو سره د خبرو جزئیات موږ په لیکلي بڼه ثبت کړي دي چې پر خپل وخت به یې هیوادوالو سره شریک کړو. درنو لیدونکو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له هرې تازه، مهمې او د هره شپه د لنډو او تازه خبرونو څخه مو خبر کړو.